پوپل په نامه ورور ویلي تاسې د مسلمانانو د وینو تویېدلو تږي یاست، ستاسې دا تنده به کله ماتیږي. زه دې ورونه دا پوښتنه کوم چې نوم خو د پوپل دی خو خبرې د هندوانو دي، ځکه چې هندوان چې دی د غلامۍ لپاره سر ټیټي او کله چې دښمن پې راځي مقابل کې نه ودرېږي. دا د هندوانو تاریخچه ده او همدا علت دی چې په هندوستان باندې په کلونو په قرنونو حکومتونه شوي دي. تاسو مطلب دا دی چې څه شی چې پنجاب غواړي باید د هغې په مقابل کې څوک ونه درېږي. پنجاب راځي پښتانه وژني، 1,00,000 پښتانه یې ووژل، هغه د وینې تږي وو که موږ د وینې تږي یو. موږ دا وینه تویه کړې ده که کمونستان افغانستان ته راغلی دي، موږ وینه تویه کړې ده که کمونستان راغلل وینې یې تویه کړې، که امریکایان راغلل دا خو زموږ مجبوریت و چې باید په مقابل کې ودرېږو. آیا د اشغال په مقابل کې ونه درېږو چې روسان راغلی وی هغې ته هم سر ټیټ کړی وی، چې امریکایان راغلی وی هغه ته هم سر ټیټ کړی وی، او اوس چې پاکستان را باندې یرغل کوي دې ته هم سر ټیټ کړو. زه نه پوهېږم دا په کوم منطق سره تاسو دا کوئ. دا تاسو وایئ چې موږ د وینو تږي یاستو، دا تاسو تږي نه، خو پی ټي ایم غونډه به د مثال یې که نه، خو هغلته بیا په سرور ننوځئ. هماغه قصه ده د مړزک سر په شګه کې خپې بیرون کې وي بس محفوظ شولم. نو دا خو د پی ټي ایم پالیسي مه کوئ که نه. دا خو تر څو پورې چې ته ونه درېږې خپل د خاورې نه دفاع ونه کړې، ته خپل ازادي ونه غواړې، تا ته څوک ازادي نه درکوي. بعضې وخت کې جنګ باعث د نجات د ملتونو کېږي او نوی تمدن منځته راوړي، او بعض وخت کې جنګ باعث د تباهي د تمدنونو کېږي. دلته دا جنگ د اوس د پښتنو او د بلوچو د بقا لپاره ضروري دی. نسلونه که دغه بلوچو نه جنګېږي، دغه 100,000 کسان ورنه نه دي وړي، د دې وینې تږې پوپل ته یې ستا هغه باداران دي پنجابیان، او که موږ یو دا موږ ورته ویلو چې دا 100,000 بلوچ ویسه، دا 100,000 پښتانه 1,00,000 نور ووژنه، دا ورته موږ ویلي وو. وروره عقل و منطق هم لږ سر ته راولئ، خبرې ډزې ولئ او په خبر باندې خپل نه پوهېږئ، په منطق نه پوهېږئ. د وینې تږي خو تاسو هستئ چې د هغه کمونستان ستاسو پلرونه دي او دا دي چې د وطن یې تباه که، هغه ستاسو امریکایان نیکونه دي چې وطن یې تباه که، د ستاسو پنجابیان نیکونه دي چې راځي افغانستان. تاسو وایئ چې د بادار په مقابل کې سر ټیټ که. باعزته خپلواک خلک هېڅکله سر نه کوزئ، خپل سر غوڅئ مګم سر نه کوزئ. چې دې باندې تاسو کم نوم کېدئ، تاسو غوندې بې غیرته ګلخانان دي چې پنجابیان برتري کوي. ځکه تاسو وایئ چې جنګ مه کوه، سر ټیټ که. هغه چې بیا هر څه کوي که هغه وژل کوي، هغه د وینه تنده نه ده. خو که موږ دفاع کوو د خپل خاورې نه او خپل حق غواړو، خپله خاوره غواړو، بیا د وینه تنده ده. هیله ده چې ستا ځواب اخیستی او په آینده کې داسې ګستاخانه شی ونه لیکي.